تاسو به وایئ چې مرچکیه ګرم نه مست مست که مست نه دی نو دا هر وخت به دې لکه د چرګ په رنګې ککړې نه وهلې. یاره چرګکۍ مې دې خورې نه، خو وروڼو یوه خبره به درته وکړم چې هره خندا ګورې د خوشحالۍ د بېغمۍ او د بېفکرۍ دلالت نه کوي. د خندا مطلب دا هرګز نه دی چې ګنې بنده خوشحاله وي نو هغه به خاندي، یا که څوک بېفکره وي نو هغه به هر وخت هی هی کوي. ستاسو دا خیال غلط دی، او غلط ځکه دی چې د ناخوالۍ خندا خو هم وي که نه. د ډېرې غصې په حالت کې هم ځینې خلک خندا کوي. پاتې شوه یوه بله خندا چې هغې ته اغېړلې خندا ویلی شي، چې ورته تنزیه خندا ویلی شي. او کله مړو لکه چې د هر څه قسمونه شته نو داسې د خندا هم قسمونه شته، او دا زه چې هر وخت خاندم نو دا د مختلف قسم خنداګانې دي چې زه یې په موقع کوم. دا نن خو مې چې وخندل نو که دا قصه مې تاسو ته وکړه نو تاسو به هم ورپورې په برق برق وخاندئ. داسې چل دی چې ډیرانې لویېدو نو دا د اوس له خیره غټ پټ زلمی ترېنه جوړ شو. د ډیراني نوم ډیرانې دی، خو ډیراني ته چې څوک ډیرانې وایي نو ډیرانې پرې خفه کېږي. هلکه ولې خفه کېږي که دوسریه چې نوم د ډیرانې دی نو چې خلق درته ډیرانې نه وایي نو څه به درته وایي؟ یاره خدای شته چې زما په خوله به هم ډېر ډیرانې نوم نه راتلو، ځکه چې اخر یو صاف سوتره روغ رمټ بني ادم ته ډیرانې ویل خو څه ووایم نو. ځکه خو چې زه هر کله ډیراني ته آواز کوم نو ډیران خان ورته ویمه، خو دا ډیران خان نوم هم د ډیراني نه دی خوښ، ځکه چې هغه وایي چې د ډیران خان معنی ده د ډیران خان. ښه نو اوس څه چل وکړو؟ هلکه زموږ څه ګناه او څه قصور شو؟ ګناه او قصور خو دې د مور او د پلار دي چې تاله نامه ډیرانې کېښودو، چې هغوی درله دا نوم ایښودو نو موږ خو به درته دقه نوم اخلو. نو ای ته کورې خور شې د خدای په خدایۍ کې زموږ دپاره هغه نومونه هم قاد شول او لاړه خبره په ډیرانونو ولګېده. خاندئ ما، دا د خندا خبره نه ده، د جړا خبره ده. زموږ د جهالت او زموږ د ناپوهۍ یو ژوندی ثبوت دی. که موږ جاهلان نه وې نو داسې د خندا نومونه به مو په خپلو ماشومانو باندې نه ایښودل چې بیا ماشومان د ماشومتوب نه د ځوانۍ په چوکاټ قدم کېږي چې په دغه نوم باندې بیا شرمېږي نه. تاسو خبر یئ چې په ډیراني باندې مور ډیرانې نوم ولې ایښودلی دی؟ نه یې خبر که نه؟ چې نه یې خبر نو راشئ چې زه مو خبر کړم. خو خاندئ به نه، ځکه چې خبره د خندا نه بلکې د جړا ده. او د جړا داسې چلو چې د ډیراني نه آګاهو د ډیراني د مور 3 ماشومان وروڼه مړه شوي وو، یو په پیچش او چې ګېډه خرابه شوې وه، بل په شري او خدای خبر چې درېم پسه مړ شوی و، خو هغه هم په ماشوموالو کې مړ شوی و. او د پرله پسې 3 ماشومانو مرګ د ډیراني مور پلار ډېر پریشانه کړي وو. هر وخت به خفه دلګیر و چې څه چلو کې، خو نه په حساب پوهېدل او نه په کتاب. او نو په حساب کتاب یې ځکه نه پوهېدل چې بس اوښه د خدای کارونه و، نو نیټه به یې پوره وه او په ماشوموالي کې مړه شول. او دې ځل چې ډیرانې د مور په نس شو نو هغې په شاپی ببو پسې جواب وکړو. نه مړو د ښځو ډاکټره نه ده، دایي ده دایي، او دایي هم هغه قلماغه چې په ټول کلي کې څه چې په خو شاکلو کې هم ښه مشهوره ده. د ډیراني د مور خو په شاپی ببو باندې داسې پخه عقیده ده چې هغه وایي چې 20 ډاکټرانې یو خوا او زموږ شاپی ببو بل خوا. شهید بابا مې دې ووهي چې د 20 ډاکټرانو نه ګورې ښه پوهېږي. ښه رښتیا به وایي نو دا خو د عقیدې خبره ده، او د ډیراني د مور په شاپی ببو ښه پخه عقیده وه چې دا په هر څه باندې پوهېږي او د هر چا نه ښه پوهېږي.
نو د ډیراني د مور په جواب باندې شافعه ببو راغله. د ډیراني مور ورته د 3 مړو ماشومانو بیان تیر کو او اوس چې په زړه کې کومه ویره ناسته وه د هغې نه شافعه ببو خبر کا او ورته ووی چې خدای مکه الله مکه چې هسې نه چې دا ځل بیا څه چل وشي. شافعه ببو د نسوارو چونډی د لاندې شونډې شاته کېښوده. یو ساعت غلې وه او بیا یې د ډیراني د مور په غوږ کې هغې ته څه داسې خبره وکړه چې هغه او شافعه ببو دواړه خټ خټ چې په خندا شوې. او دواړه په خندا شوې. د ډیراني مور د لوپټې د پیسکي نه د 5 روپو لوټ را پرانستو او شافعه ببو له په موټي کې کېښودو او ببو لاړه په کوڅه خوشحاله ووته. نو خوشحاله به په کوڅه نه وته ایله خو د شافعه ببو هغه د چا خبره چې غوا لنګه شوه او 5 روپۍ هم څه لږې خو نه وي. پوره 1 هفته د ببو د نسوارو پیسې د بهره شوې. د ژوند شپې ورځې تېرېدې او یو ورځ سحر وختي چې د ډیراني مور په شافعه ببو پسې سوال جواب وکړو نو ببو په شنه منډه د کوس کندي نه بر کندي ته ځان راورسولو او چې دلته خبر شوه نو اولې سپېلني د لوپټې د پیسکي نه را پرانستل. په شکور کې کنډول نسکور و هغه یې راواخیستو او سپېلني پکې په لګېدلې څپیا کې ورواچول او هغه دندوکار په کوټه کې جوړ کو چې د ډیراني مور په ټوخي سر کا. هر څه چې و خو د نوي ماشوم نظر ماتول خو هم ضروري و که نه. نو د ماشوم نظر مات شو او ورسره د ماشوم د مور هم. د ماشوم د نوم په هکله فکرونه او سوچونه شروع شول. چا به وی چې فقیر ګل نوم پکې دی او چا به وی چې ملنګ نوم پکې دی. خو شافعه به ووایي چې نه مړو فقیران او ملنګان پرېږدئ دا نومونه خو د ډېرو خلکو په خپلو ماشومانو باندې ایښودلي دي. موږ به په خپل ماشوم داسې نوم ایږدو چې هغه د چا خبره چې د فرشتو په خوا خاطر کې به هم نه راځي او داسې نوم بس د ده نوم ډیرانې شو. د ټولو نه ښه نوم ډیرانې. د شافعه ببو خبره د کاڼي کرښه وه. د ماشوم نوم ډیرانې شو او د هغه ورځ راسې چې د ډیراني نوم ډیرانې شو نو بس ډیرانې شو. نو اوس خو به د چا هغه بابا د ډیراني نوم نه بل نوم بدل کړي. د نوم مسله خو حل شوه او بیا د جومات ملا صاحب باندې تعویزونه ولیکلی شول. یو تعویز په ټوپۍ کې، یو په غاړه کې او یو تعویز د ماشوم په سینه باندې په قمیص کې وګنډلی شو. د ګټونو سختونو لړۍ لکه د ګردنۍ د ماشوم په غاړه کې واچولی شوه. یوه غټه د بړستنې ستن نیغ په نیغه د ماشوم په تندي په ټوبۍ کې وټومبلی شوه. یوه غټه چاړه به شپه ورځې د ماشوم د بالښت د لاندې پرته وه. د څه دپاره؟ مړو دا خو که چېرته غیب علم په ډیراني پسې راځي نو د دې چړې نه به ویرېږي او بیا به نه راځي. پوره 20 ګزه الوان راوغوښتی شو. د میړني د زیارت یوه جنډه او یو غلاف نه جوړ شو. لاړې د ډیراني د مرګ ټولې لارې شافعه ببو بندې کړې او لارې ټولې بندې شوې. نوم یې ورله ډیرانې کېښودو نو د نظر نه په امان شو. تعویزونه یې ورته په غاړه کې واچول نو د مرګ د فرشتې لارې بنده که. ګټونه یې ورته په غاړه کې واچول نو د سوري نه یې په امان کو او د میډاني بابا د زیارت دپاره جنډه خو پرېږده که نه چې غلاف یې هم ورله جوړ کو. او اوس خو به د مرګ د فرشتې پیریان هم ډیراني ته پورته ونه ګوري. و خویندو و تورسرو ای د وهمونو او رسمونو په سیلاب کې لاهو میرمنو دا تاسو څه کوئ؟ دا تاسو په څه بلا اخته یئ؟ مرګ او ژوند خو د خدای په لاس کې دي. دا ستاسو دا ټوني او ټوټکي د مرګ نیټه نشي بدلولی. ای د ډیراني موري د شافعه ببو غوندې د ښځو په لمسون کې مه راځئ. هېڅوک د الله تعالی فیصله بدلولی نشي. هېڅ عمل مرګ ته پوله اچولی نشي. د ماشومانو په سپکو نومونو ایښودو د مرګ فرشته د ډیراني سره رعایت نشي کولی
او نه ورله د نیټې نه زیات مهلت ورکولی شي.